التیمم دا تیمم په عربی کې قصد ته وایي، د یو کار قصد کول، اراده کول دی د تیمم. لکه الله وایي فتیمموا صعیدا طیبا، قصد او اراده وکئ د پاکې خاورې، نو ځکه دې ته تیمم ویلی کېږي. او په شریعت کې تیمم څه ته وایي؟ پاکي حاصلول په خاورو سره، په خاص طریقې سره، په نیت د عبادت. خاص طریقه ده، خاورو ته استعمالوي د اوبو په ځای طریقې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي، دا نه چې خاور راول او جسي چل کې، نه، خاص طریقې ده. په څه نیت؟ په نیت د عبادت، چې دا کوم عبادات چې په ما منع شوي دي الله یې زما دپاره روا کړي. ځکه چې کله ته بې اودسې نو په تا باندې بعض عبادتونه څه دي؟ بند دي. نو ته د تیمم او چارده مو لیکئ چې د عبادتونه ستا دپاره څه شي؟ روا شي او جایز شي. د تیمم دا مسله دا د قرآن نم ثابته ده، دا د حدیثونو نم ثابته ده، او په دې باندې د امت علماو اجماع ده. نو درې قسمه دلیل شو: قرآن، حدیث او اجماع. قرآن کې الله دا خبره سورة المائده کې ذکر کړې ده، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، او که تاسو د جنابت په حالت کې نو ځان پاک کئ. وَإِن كُنتُم مَرْضَى، او که تاسو بیماران یئ، او علی سفر، یا په سفر باندې یئ، او جاء احد منکم من الغایط، او یا څوک راشي د اودسماتې نه اودسمات یې وکړو، او لامستم النساء، یا هم د ښځو سره کوروالی وکړو، فلم تجدوا ماء، او تاسو ته اوبه میلاو نشي، فتیمموا صعیدا طیبا، نو بیا اراده وکئ د پاکې خاورې، یعنې پاکه خاوره ولټوه. فامسحوا بوجوهکم وایدیکم من، نو بیا په هغې سره مسح وکئ په مخونو باندې او په لاسونو باندې. په هغې سره مسح وکئ په څه؟ په مخونو او په لاسونو. طریقه به انشاءالله راشي. مقصد دلته زما دا و چې د تیمم دا مسله ثابته ده د څه نه؟ د قرآن، او دا د الله رحمت دی، مهربانه بادشاه دی. یعنې څومره اسانتیا زموږ دپاره پیدا کړه. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، الله نه غواړي چې په تاسو باندې سختي جوړه کړي. همدغه ایتونو کې الله مخکې ویلي. که داسې ویلی چې نه لازم به اوبه پیدا کړي، بیا به ګرانه وي. ښه، د تیمم د دوه قسمه خلکو دپاره دی. یو چې اوبه ورسره نه وي فلم تجدوا ماء، او دویم چې اوبه ورسره خو استعمالولی نه شي. او انشاءالله دې مسلو تفصیل را روان ده. یو چې اوبه ورسره نه وي، او دویم اوبه یې خو استعمالولی نه شي. لکه یو سړی دی هغه اوبه استعمال کړي مړ کېږي. اوبه دومره یخې دي، د ګرمولو څه وسایل نشته چې د هغې استعمال کې نقصان دی، نو دا داسې دي لکه ده سره چې اوبه نه وي. نو دی هم تیمم کولی شي. تیمم دوه قسمه کسان کوي. یو هغه کس چې هغه اوبه استعمالولی شي خو اوبه شتي نه. نو سوال دلته دا دی چې د چا باره کې داسې ویلی کېدی شي چې ده سره اوبه نشتي، نو دا خبره یاده کړئ. بعضو علماو مقدار ذکر کړی دی چې دومره مسافت کې به ته لټونکی د اوبو. خو په دې باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صریح او صحیح دلیل نشتی چې هغه دومره فاصله خوري چې دومره فاصله کې به اوبه ګوري. ښه، نو دا به اوس څه کوو؟ نو ګوره څومره فاصله کې به اوبه ګوري. دا مسله عرف ته واپس ته، عرف ته یعنې هغه زمانې ته چې هغه زمانه کې وویلی چې او د اوبه کتلي دي، لټون یې کړی دی، کوشش یې کړی دی. مقصد څه دی؟ کوشش کول. بله دا چې دا خبره ستا او د الله په منځ کې ده، یعنې تا ته پته ده، تا ته اندازه لګي چې تا د اوبو د لټولو کوشش کړې ده او که نه. خو د کوشش دا مطلب هم نه چې ته پسې به ملکونو نه پناه شه، یعنې خواوشا ځایونو کې څومره ځای پورې چې ته تلی شي، ګاډی د سره د بایک تلی شي، پیاده یې پیاده تلی شي، په بله سورلی تلی شي، ګاونډي نه وغواړي، دکان کې وګورې. او دا مسلې را روانې که په پیسو باندې خرڅېږي څه به ورسره کې تیمم به کې، که پیسو باندې به وبالې، دا به انشاءالله راشي. الغرض چې یعنې ته کوشش وکړې
او زړه دې مطمئن شي چې ما کوشش وکړو. ستا او د الله په منځ کې ده. نو چې ته راشي او ته ماته وایې چې ما کوشش کړی دی، نو زه هم تاسو دغه جواب در کوم چې کوشش دې کړی دی، اوبه میلاو نه شوې، تیمم وکړه. اوس که تا کوشش نه یې کړی دی، ذمهوار زه شوم که ته شوې؟ ته یې ذمهوار. نو دې دپاره شریعت څه فاصله نه ده ښولې محدد چې دومره فاصله کې اوبه که ته غواړي. نه، ته کوشش وکړه، ملګرو سره ګاونډیانو سره اخوا دېخوا پسې لاړ شه، اوبه میلاو نه شو. بعضو خلکو تیمم دې مسلې نه هسې ګپ جوړ کړی دی، لکه ایسې به ولاړي که نه څنګه اوبه نشتي، زه تیمم به وکړو. څنګه تیمم کې خوا کې وګوره، که صاحب سره کېدای شي اوبه وي، لږ یو څو قدمه خواخوا ولاړ شه وګوره اوبه به وي. نو بعض کسان هغوی د تیمم دې خبرې نه هسې یو ګپ جوړ کړی، بس چې ته به غږ وکړې اوبه نشتي، چې اوبه نشتي هغه بس خاورې ته لاس کړي. نه، تیمم به هله کې چې اوبه میلاو نه شي، او یا په استعمال کې څه د اوبو په استعمال کې نقصان. نو دیم داسې دی چې اوبه نه دي موندلي، لږ داسې دی، ځکه کشتیم خو د ده دپاره داسې دي لکه نچي. نو دا دوه قسمه خلک تیمم کولی شي، او دا د الله رحم دی، دا د الله رحم دی. اوس که الله وجل لازم به اوبه ګورې، څومره به ګرانې مانځه ټیم به پکې وتی وی او منډې وه او یو ځي ته او بل ځي. او که الله ویل چې لازم به اوبه استعمالوې، که ته تې مرې او که ته هر څه کېږي، دا به هم ګرانه وي. نو شریعت مسله اسانه کړه او الله خوښوي ده. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان الله يحب ان تؤتى رخصه، الله دا خوښوي چې هغه چا له رخصت ورکړي، هغه پرې عمل وکړي. لکه اوس الله ته پته دی چې موږ کمزوري یو، موږ یې پیدا کړي اوس څنګه به هغه ته پته نه وي. الا یعلم من خلق، قرآن کې الله وایي هغه چا ته به څنګه پته نه وي چې چا دا پیدایش کړی دی. نو الله ما ته دا وایي چې ته سفر کې دوه منځونه یو ځای کوه، او اجازه دې راکړو چې د 4 رکعاته مونځ 2 رکعاته کوه. اجازه دې راکړو په موضوع جوړاو باندې مسح 3 ورځې 3 شپې کوه. اجازه دې راکړو که روژه نیسې مشقت نه جو صحیح ده، او که راته مشکلي مشقت روژه مه نیسې بیا قضا راوړه. او زه وایم نه جي، که ما ته مشقت دی او که زه مرم او که زه چوم، خو زه به دا روژه نیسم. هسې دا یو قسمه یعنې نامناسب هم ده. کم رب چې په تا پوهه دی، دومره ښې در سره وکړي، تا له رخصت درکړو او ته د هغه رخصت نه منې، او دومره یې نه نه هغه رب د باندې پوه دی، ځکه یې دله رخصت درکړی. چې رخصت یې درکړی نو بیا په رخصت باندې عمل کوه. دا بعض د ځان نه د تقوا پلار جوړ کړي، تقوا یې په سر واوړي. د دې تقوا هم حدود دي، ګورئ د تقوا څه حدود دي. نو ده به د ځان نه ابو تقوا جوړ کړی، تقوا یې بس نه یا رب بس دا 2 رکعاته مونځ باندې مې زړه نه مطمئن کېږي. لکه د پیغمبر زړه پې مطمئن و، ستا دا پې څنګه مطمئن کېږي؟ د صحابه کرامو زړه پې مطمئن و، ستا دا پې نه مطمئن کېږي؟ په تیمم باندې د هغوی زړونه مطمئن و، ستا دا پې نه مطمئن کېږي؟ دا کوم زړه دی؟ دا خو مخکې کېږي د الله او د الله د رسول نه. نو د ده هغه تقوا هغه په سر باندې اورېدلې ده. او ما ته اوس ته دا قصه ذکر کړې چې پیر عمرې راتلم په بس کې، مخکې نه خبره. نو دغه کسانو سره د هغوی یو مولوي صاحب هم ناست، نو ما ورته دا وویل روژه وه، او د 26مه 28مه روژه وه، موږ عمرې ته روان. نو ما ورته د بس کې نصیحت وکړو. په هغه وخت کې ما دعوت به داسې لږ ډېر کوو او عمر مې هم کم و. نو ما هغوی ته دا وویل ما ګوره که نیشئ نیوی دا روژه نو مې نیسئ سفر کې، ځکه چې حرم کې به ډېر زیات راشي. اخرنۍ له شپې دی او بیا 26مه 28مه، او موږ چې رسو نو سهار 6 بجې به بیا تاسو عمرې له ځئ، نو ډېر مشکل. نه 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 نه، او مولوي صاحب پکې داسې مسله بیان کړه، دا جي مشقت سره اجر ډېرېږي وایي. هلته زمونږ بعضو موږ ته ذهن کې دا اچولی چې څومره تکلیف وي دومره اجر ډېر، خو په دې پوهه نه دي چې تکلیف نه مراد هغه تکلیف دی چې کم تا ته
میلاویږي ته یعنی ته د ځان نه جوړې ځان ته لکه ته دې منزل را روانې پیاده را روانې دې کې تکلیف شته که نشته شته که نشته شته الله تعالی به دې اجر درکړي خو ته زه خپې بله خپې ځم په دې ترکولو باندې او د سعودي عرب دا غارمه او ته په دې کې را روانې مازدیګر یا ماسپښین منزله څه کوې چې را خپې مې وسوځي چې الله اجر ډېر راکړي نو دا تکلیف خو نه دی مراد او دا کوي زموږ دا خلک ګورئ مکه مدینه کې ولیدلي دې پېرله چې زه تللی وم هلته مې یو راټینګ کړو پنجابی او که انډین او سمه داسې دا ګرمي ماسپښین منځونه موږ را روان او زما پسې نظر پروت و زه پسې ورغلم نو ما ورته دا وویې ما پیزار د سره نشتي که نه چې د دوکان نه در روانم کیدای شي ما چاته پټ کړي نو ما زه بله پیزار راوړم نه شتي را سره تیلې ورسره شاته اچولې بهر ملکونه چې راشي اکثره تیلې میلې ځان سره ګرځوي وایي دې نو ما بیا په پښتو کې اورېم وایي دلته سرکار دو جهان پروت دی او سرکار دو عالم دلته پروت دی هلکه نو سرکار دو عالم که ته دلته پروت دی خو د هغه تابعداري وکړه هغه تا ته ویلې چې داسې وکړه بله دا چې ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زیات په پیغمبر ویلې ته د عمر بن خطاب عثمان بن عفان او رضی الله عنه دې صحابه کرامو زیات ویلې او هغه خو د پیزاو سره ګرځېدلي او ته په دې ځمکه باندې د دې پیغمبر نه زیات ویلې هغه په دې ځمکه باندې پیزارو سره ګرځېدلی یو کس ما ته قصه کوله عامي و عامي سړی و جاهل ما ته وایي وی زمونږ د مذهب په ټولو مذهبونو کې غوره دی ښه وجه یې ما څه ده وي وجه یې دا ده چې زمونږ امام صاحب هغه په دې ټولو امامانو کې غوره و نو ما څنګه وی ګوره هغه چې به حرم ته لاړ مکې ته نو هغه به هلته اودس ماتی نه کوه عمرې له چې به لاړ نو په مکه کې به اودس ماتی نه کوه ولې وی هغه وي چې دلته د الله کور دی ما ورته زما مخکې دي ووایي خو نور چا به مخکې ونه وي ولې ما یو خو د دې خبرې نه سر شتي او نه خپې شتي دویمه دا ته د امام صاحب مه بېادبي کوې امام صاحب رحمه الله د امت یو مشهور امام تیر شوی دی دا که دومره کمزوري مسله وه دا کومه چې ته بیانې کلی شم د امام صاحب بېادبي کوې ته د امام صاحب صفت کوې که بېادبي کوې هغه د علم خاوند و هغه دا کار کو او چې سړی عمرې له ورشي ده به تشو نو چا ته زړه نه کېږي دې مکه کې به چا له ډکې مچازي نه ورځي په دغه ځمکه چې را کوم خلک اوسېږي دوی به د خپلو ښځو سره چې د میلاو شوي نه کوروا یې به نه یې کړی دا ما ته د کوم ځای قصه بیانوي هغه اصل کې راغلی ما پسې سلو دغه کس زمونږ ورور عبدالله الله دې وبخښي کوم چې وفات شوی یو څو کاله مخکې د هغه باره کې ما ته شکایت کو ما پسې راغی ور وټکو ماښام منځه مو کېناست وایي ستاسو ورور باره کې خبره کوم ما یا الله خیر زما ورور څه کړي ما څه مسله ده وایي ما منځه کې ولې اشارې کولې نو ما چې که زه اوس ده سره بحث کوم دا خو کشر دی نه پوهېږي نو زه به له دې ورور ته وایي نو پوه به یې کړي نو ما دا خو د پیغمبر طریقه دا خو مونږ هم او ټولې کوئ ما بیا صحیح نه وي نو هغه په یو ښه نیت راغلی خو غریب ګناه ورته نشته ځکه چې چا په دې مسله پوه کړی نه دی غریب ته دا خبرې بیان شوي دي هغه دې ته دین وایي زه هغه ته ګناه نه کوم او سنه ګناه ورته کوم چې تحقیق یې نه دی کړی تپوس یې نه دی کړی لکه دلته یو وزیرستانی ملګری یو وخت کې موږ سره کېناستو نو هغه بیا د خلکو د ملګرو خپلوانو تنګو نو یو ورځ راغی ما ته وایي چې یو کس راته بله مسله بیان کړه ما یې څه وی چې د امام صاحب د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب نه اورېده دا لویه ګناه ده او دا په ټولو کې غوره عالم و په ټول امت کې څنګه وی پیغمبر دا مسلې بیان کړې او دقه شانې پرېښودې والعیاذ بالله اوس ګوره
یعنی دی جاهل ته دا پته نشي چې د پیغمبر ګستاخي کوي. ښه وی پیغمبر مسلې بیان کړې او دقه شانې پرېښودې. وی امام صاحب راغی پړی پرې راښ کړو ټیټې کړې. امام صاحب مسلې څه کړې؟ ټیټې کړې. اوس ګوره د امام صاحب ځان له مقام دی، د پیغمبر ځان له مقام. داسې کیدی شي چې پیغمبر دی یو مسله بیان کړي او هغه یې دغه شان نیمګړې پرېږدي او الله رالیږلی دی دپاره چې را دین واضح کړي. بلکې امام صاحب امام ابو حنیفه، صرف امام ابو حنیفه رحمه الله نه، امام شافعي، مالک، احمد بن حنبل، بخاري، مسلم، نسائی، دا چې د امت څومره غټ امامان دي ټول راواله، دا ټول د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د علم ته محتاج وو. د الله د توفیق نه بعد که دا پیغمبر نه وي او د هغه د علم دوی نه وی زده کړی، نه امام ابو حنیفه چا پیژندو، نه امام شافعي چا پیژندو، نه امام بخاري چا پیژندو، نه امام مسلم چا پیژندو. دا چا د څه د لاسې پیژندلي دي؟ د دې پیغمبر نه علم زده کړی. بلکې دغه امامان خو پرېږده، ابوبکر صدیق رضی الله عنه که مسلمان شوی نه وی چا پیژندو؟ عمر بن خطاب چا پیژندو؟ بیا عمر چې عمر فاروق شو خو د اسلام د لاسه شو که. ابو بکر چې ابو بکر صدیق شو خو د اسلام د لاسه شو. عثمان چې عثمان ذی النورین شو او عثمان غنی شو خو د اسلام د لاسه شو. علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې الله کوم مقام ورکړ دا خو د اسلام د لاسه. نو څنګه ته بیا یو امام یو عالم د امت رالی او د پیغمبر نه اوچتې او په خپل هغه امام دا خبرې نه دي کړي او نه دا زمونږ ضمیر مني چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا خبرې کړي. تاسو یې منئ چې دومره د علم خاوند به دا خبرې کړي چې یاره پیغمبر مسلې بیان کړي خو لږ ډیلې وي ما ټیټ کړي؟ ویلی شي هغه دا خبره. نو اگر هغه غریب ما ته دا مسله وکړه وي ما ته یو کس دا ووي چې دا مسلې زموږ امام ټیټ کړي دي نو بیا مې پوه وکړو. نو هسې خبره مې دې پورې راواغسته چې یعنې هغه مولوي صاحب ورته دا ووایي چې مشقت چې څومره ډېري نو دومره اجر زیات وي. ستاسو مرضي دی چې څه کوئ کوئ. ما خو روژه ونه نیوه که ما ته پته وه چې روژه نیوه ګران دي او چې داسې موږ په دې طواف کې وو که نه 9 پورې خو صرف موږ په دې طواف کې وو دومره ګڼه او معمولي به خوځېدو. نو هغه بعض ما پسې رالو یاره وي که سړی بیا وروسته ماتوي دې څه حکم دی؟ ما حکم دا دی چې هغه مولوي صاحب راته پوښ وکړه ورشئ پسې بس تاسو ته ما ویلي الله په موږ پوهه ده. هغوی ته مې وویل ما الله په موږ پوهه دی چې موږ کمزوري یو نو ځکه یې راله دا رخصت راکړی او دا رخصتونه د دې قسمه حالاتو دپاره دي چې په موږ سخته جوړه نه شي. او ما تاسو په ځان باندې په زور سخته جوړوئ عرش والی را باندې نه جوړئ او ما تاسو یې په ځان جوړوئ. نو دا تیمم دا مسله دا د امت دپاره څه ده؟ اسانتیا ده، دا یو رخصت دی او دا یو رحم دی د الله. حدیثونه نه دا مسله ثابته ده دې باب کې څومره حدیثونه خو ټول دې باره کې اجماع د امت ته په دې باندې اجماع. امام ابن عبدالبر رحمه الله وی اجمع علماء الامصار یعنی څومره علما چې دي په دې ښارونو او ملکونو کې په حجاز کې عراق کې شام کې مشرق کې مغرب کې د هغه ټولو په دې باندې اتفاق دی چې کله اوبه نه وي نو بیا به په خاوره باندې تیمم کې د مریض دپاره هم دي د مسافر دپاره هم دي او که دی د جنابت په حالت کې او که غیر جنابت کې. نو په دې مسله باندې د امت علماو اتفاق دی اتفاقي مسله ده.